کله چې تاسو مار اوچچي او کوم انجکشن تاسو ته په هسپتال کې د مار د زهرو خلاف کوي نو دا انجکشن د مار د زهرو نه جوړ شوی وي او د مار د زهرو نه داسې جوړیږي کله هم چې د مار نه زهر والی نو دا زهر کمزوري کې یعنی ډایلوټي کی او کله چې دا ډایلوټ شي نو د انجکشن په ذریعہ باندې دغه زهر بیا د اس وجود ته دننه کی او کله چې د اس وجود ته دننه شي نو د اس په وجود کې دننه یو طاقت جوړ شي د دې زهرو خلاف چې هغه ته انټي بوډي ویل شي او بیا د اس په ورمه کې یو رګ راغلی دی چې هغه ته جګولر وین ویل شي او د اس د دې رګ نه وینه والی او کله چې دا وینه والی نو لیبارټری ته یوسي او په لیبارټری کې هغه طاقت یو طرف ته کی کم طاقت چې د اس په وجود کې دننه جوړ شوی دی د زهرو خلاف کنته چې انټي بوډي ویل شي او بیا د دې طاقت یعنی انټي بوډي نه د مار والا چې کم زهر دی د هغه خلاف انټي وینم یعنی د زهرو خلاف انجکشن جوړ شي کله چې دا انجکشن جوړ شي نو کله هم چې انسان بیا زهريلا مار اوچچي نو دا انجکشن بیا انسان ته کولی شي د انسان وجود ور سره بیا د خرابېدو نه بچ کیږي نو کچره دا انفارمیشن انټرېسټینګ وي د خپل فرند سره شیر کړئ او دغه شان موږ ډیلی بیسس باندې تاسو ته میډیکل انفارمیشن راوړو چې هغه د پر تاسو زموږ د آی ډي فالو کولی شي. شکریہ.